أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. اوس چې غشو ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنګ کې د غنیمتو په ټولولو مشغوله سوه، خالد ابن ولید چې د دغه لحظې په انتظار ولاړ و او ویلي ده چې هغه غشي ویشتونکي چې دی یې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپله ټولۍ امر کړه چې دغه غره ته درځئ. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنګ ته ورسي، بلکې په خپله پر غره ورخیږي. هغه 10 نفره چې پر غره پاته وه هغو کوښښ وکړي چې د غشو په ویشتلو یې وګرځوي، مګر 10 نفره د پوره لښکر په مقابل کې څه کولی سي؟ خالد د خپلې ټولۍ سره غره ته ور وختئ. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه سره پاته ملګري ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې سو او بیا د غره تر شا د جنګ و میدان ته ور داخل سوه. اوس د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه. د مخه ټوله کفار د مسلمانانو د لښکر و مخ ته وه، او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنګ ته ورتېر سوه، نو د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه. هلته ځینې مسلمانان په میدان جنګ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې یې د پاته کفارو سره په جنګ مشغوله دي. دلته د خالد د سپرو ټولۍ نارې او پر مسلمانانو حملې شروع کړې. په دغه نارو سره هغه مات سوي مشرکان پوه سوه چې د جنګ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغو هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شا د طرفه وهل کیږي او هغه مسلمانان چې د جنګ په اولو قطارو کې وه هغه نه دي خبر چې څه پیښه ده. هغه بیرته پر شا را وګرځېده. په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه وه د کفارو لوېدلی بیرغ پورته کوي او شاوخوا مشرکان پر راوګرځېده. یو د بله سره نارې کړې چې راټول سئ او جنګ مه پرېږدئ. اوس هغه مسلمانان چې په بېخبري کې د شا د طرفه د خالد ټولۍ پر راغله او وهي د خالد د ټولۍ څخه د مخ و طرف ته ځغلي او د میدان جنګ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شا و طرف ته وګرځېده. هلته د خالد د ټولۍ څخه چې ځغلي د دوی په مخه ورځي او په تورو یې وهي، ځکه جنګ دی ټول په زغرو پټ دی، دوست او دښمن نه سره پېژندل کېږي. اوس په خپله د مسلمانانو په مابین کې جنګ شروع سو او د بلې خوا مسلمانان د مخ او د شا د طرفه څخه وهل کېږي. مسلمانان د میدان جنګ په مابین کې داسې سوه لکه د ژرندې د 2 پلو په مابین کې چې وي، یا لکه د غچي په خوله کې چې راسي د دواړو طرفو څخه وهل کېږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنۍ 9 نفري ډلې سره د لښکر تر شا ولاړو. د مسلمانانو قهرمانانه جنګ او د کفارو تیښته یې لیده چې ناببره او په پوره بېخبرتیا کې یې د خالد ابن ولید د سپرو ټولۍ د مسلمانانو تر شا ولیده. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته 2 لارې وې چې یا به په ډېره چابکي سره خپل ځان او دغه 9 نفره ملګري د امان او پټ ځای ته رسوي او خپل محاصره سوی لښکر به و خپل تقدیر ته پرېږدي چې څه ورته پېښېږي هغه به ورته پېښ سي، او یا دا چې خپل ځان په خطر کې واچوي، خپلو پاشلو اصحابو ته ورنارې کړي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا راټول سي او د هغو څخه بیرته یوه قوي جبهه جوړه کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره سوی لښکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولوړو ته یې بوځي. دلته نو
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېمثله شجاعت او عبقریت وځلېدی. په لوړ آواز سره خپلو اصحاب کرامو ته ورنارې کړه: عباد الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې د ده آواز به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري، هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کار و. مګر بیا یې هم په لوړ آواز سره نارې کړله: عباد الله انا رسول الله. د الله بندگانو زه رسول الله یم، دلته راسئ. په دغه خطرناکه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاوه. مګر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لوېدلي وه، صحیح فکر یې د لاسه ورکړی و، بې له خپلو ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه وه. ډېرو یې د تیښتې لار اختیار کړه او د جنګ میدان یې پرېښاوه، او دوی نه پوهېده چې وروسته څه کیږي او څه پیښیږي، تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلق و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل. ځینې چې د جنګ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لښکر ګډ سوه. دوه لښکره سره ګډ وډ دي، مسلمان او مشرک یې نه سره معلومیږي. دلته نو پخپله په مسلمانانو کې قتل او وژنه پیښ سوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پېژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاري د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي: کوم وخت چې د احد ورځ وه او کفارو واضحه ماته وخوړه، ابلیس نارې کړه: یا عباد الله اخراکم، یعنې د شا د طرفه څخه ځانونه وساتئ چې دښمن د شا د طرفه درغلی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلق راوګرځېده او د خپلو وروستنیو صفو سره یې په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي چې ما خپل پلار ولیدی چې مسلمانان یې د دوو طرفو څخه وهي، او ما پر نارې کړه: عباد الله دا زما پلار دی. مګر د جنګ میدان تود و او چا زما نارې نه اورېدلې، تر هغو یې واهه چې ویې وژي. او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل: الله دې عفو درته وکړي. نو دغه کسان چې په میدان جنګ کې پاته وه، په هغو کې دغه ګډوډي پیښه سوه. ډېر کسان لکه ورک داسې وه، نه پوهېده چې چیرې ولاړ سي او څه وکړي. دوی په دغه سرګردانه حال کې وه چې هلته یوه ناره کوونکي په لوړ آواز سره نارې کړه چې محمد ووژل سو. د دغه خبر په اورېدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریبه وه چې د ډېرو افرادو معنوي روحیات مړه سي. ډېرو کسانو اسلحه وغورځول او جنګ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې سوه چې د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی دپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل سو، نو یې وویل: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی ندی محمد مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق سره تر د مخه ډېر رسولان تیر سوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ سي یا شهید کړه سي، نو تاسې بیرته پر شا خپل کفر ته ورګرځئ؟ یعنې دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی، او هر څوک چې بیرته و هغه خپل کفر ته وګرځي، نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي، او ډېر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د نارې په اورېدلو سره دغه جملې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د خولې څخه راووتې. د مخه تر دې چې دغه آیات په قرآن مجید کې نازل سي، الله جل جلاله دغه آیات د ده رضی الله تعالی عنه پر ژبه جاري کړي، او بیا په وروسته کې جبریل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې دا د سورت آل عمران 144 نمبر آیات دی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي او په فکر کې ناست دی. انس ابن نضر هغه څوک دی چې د بدر و غزا ته نو حاضر سوی
او بیا یې قسم یاد کوي که بل وار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او قریشو په مابین کې جنگ پېښ سو زه به الله جل جلاله ته هغه کارونه ورښکاره کم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنه دلته خپل شجاعت او مړانه ښکاره کړه. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي وه او په فکر کې ناست دي، ویل د څه شي انتظار کوئ چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم ووژل سو. ده ویل که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم وژل سوی وي نو تاسې تر ده وروسته ژوند څه کوئ؟ ولاړ سئ او ځانونه پر هغه لار ووژنئ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ووژل سو. او بیا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه وویل الهي زه د هغه څه څخه عذر درته کوم کوم چې مسلمانانو وکړه، او الهي زه د هغه څه څخه بری او بیزاره یم کوم چې مشرکانو وکړه. یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیښته او حواس بایللو خوښ یم او نه د مشرکانو دغه عمل خوښوم. او بیا رهي سو. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ورته ویل یې چیرې ځې یا ابا عمر یا ابا عمر؟ انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګېږي. او لاړې تر هغو یې د کفارو سره جنګ کاوه تر څو چې شهید کړه سو. پس له جنګ څخه د ده جسد چا نه پېژندی چې دا څوک دی، ځکه د ده پر بدن 83 زخمه وه چې ځینې یې د تورو، ځینې یې د نیزو او ځینې یې د غوښو وه. نو د ده بدن هیڅ چا ونه پېژندی بېله د ده د خور څخه چې هغې هم د ده پر یوه ګوته وپېژندی چې پخوا لا پرې سوې وه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ویل والله یا رسول الله زما په وسه نه وه پوره چې داسې کار وکم لکه انس ابن نضر چې وکړي. ورونو څوک داسې جهاد کولی سي؟ څوک د دشمن سره دونه مخامخ کېدلی سي؟ څوک دونه تحمل او مقاومت کولی سي چې 83 زخمه دې زخمي سي او دی دې جنګ کوي؟ یو سړی یو ځای زخمي کېږي او د جنګ د میدانه څخه وځي. 2 زخمه خو څوک په تکلیف زغملی سي، مګر 83 زخمه او بیا دې هم جنګ کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي موږ یې بدن لڅ کړي، په ټوله بدن کې یې د 21 ځای نه و پاته چې زخم دې نه وي خوړلی. یعنې ټول جوړ ځایونه چې سره یو ځای کې 21 نه کېده. د الله عز وجل په لار کې یې ټوله بدن خوړن سوی و. ثابت ابن دحداح الانصاري وخپل قوم ته ورناړې کړه یا معشر الانصار که محمد صلی الله علیه و وسلم وژل سوی وي الله جل جلاله حی دی نه مرې، پر خپل دین باندې وجنګېږي، الله ستاسې ناصر او کامیابه کوونکی دی. د انصارو څخه یو څو نفره د ده ملګري سوه او د خالد د سپرو پر ټولۍ یې حمله وکړه تر څو چې خالد په نیزه ووژي او د ده نور ملګري هم شهیدان سوه. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنګ کې پر یوه انصاري ورغلی چې په خپلو وینو کې سره اوښتی. مهاجر ورته ویل ای فلانیه آیا ته خبر سوې چې محمد ووژل سو؟ یعنې تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که درواغ. نو ویل ته خبر سوې چې محمد صلی الله علیه و وسلم ووژل سو؟ انصاري ویل که محمد وژل سوی وي هغه خپل رسالت ورساوه، اوس تاسې پر خپل دین وجنګېږئ. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنګیالیو معنویات او احساسات بیرته راژوندي سوه و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر بیرته راوګرځېده. نو یې هغه د تسلیمېدو او یا دا چې د عبدالله ابن ابی سره د خلاصون دپاره رابطه ونیسي افکار د دماغه وایسته. خپلې اسلحې یې واخیستې او د مشرکانو پر لښکرو یې حملې شروع کړې. کوښښ کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو خبر هم یو جوړ سوي درواغ وه. دې معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنګه او ټینګ مقاومته څخه د هغه محاصرې څخه خلاص وه او په کراره د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یوه بله درېیمه ډله هم وه
چې د هغو دپاره بل هیڅ شی دونه مهم نه و بېله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصرې په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ځان په رسولو کې هجوم او حملې شروع کړې، چې د دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و. که څه هم دوی د جنگ په اولو صفو کې وه، خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مبارک ذات خطر حس کوي، نو اوس د ده صلی الله علیه و وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کم وخت چې د مسلمانانو د لښکر ډېره حصه هلته په محاصره کې وه او د مشرکانو د ژرندې د دوو پلو په مابین کې میده کېده، هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا ډېر شدید جنگ روان و. موږ مخکې درته وویل کم وخت چې مشرکانو د محاصرې عملیه شروع کړه، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بېله 9 نفرو بل هیڅوک نه وه. او کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مسلمانانو ته ورنارې کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د ده صلی الله علیه و وسلم آواز واورېدی او ویې پېژندی. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د مسلمانانو د لښکره څخه یو څوک راورسېږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر ده علیه الصلاة وسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او د دغه 9 نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع سو چې په هغه کې د محبت او قربانۍ، شجاعت او فداکارۍ نادره او بې مثله نمونې ښکاره سوې. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د احد په ورځ د 9 نفرو سره یوازې پاته و، چې 7 نفره یې انصار وه او 2 نفره یې مهاجرین، چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبیدالله او سعد ابن ابي وقاص وه. کم وخت چې کفار وده علیه الصلاة وسلام ته ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لرې کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصارو څخه یو سړی ور دمخه سو، تر هغو یې جنګ کاوه چې ووژل سو. کفار نور هم و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورنږدې سوه. دغه رنګه یو نفر د انصارو څخه ورته درېږي تر څو چې 7 سره ووژل سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خپلو مهاجرو ملګرو ته وویل موږ د خپلو ملګرو سره انصاف ونه کوي. او د هغه 7 نفرو انصارو آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه، ده هم تر هغو جنگ وکړي چې زخمونه یې ډېر سوه او پر مځکه ولوېدی. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غذارېدلو او لوېدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و وسلم او 2 قریشي ملګري یې پاته سوه. امام بخاري او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد د ورځې په ځینو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بېله طلحه ابن عبیدالله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه و پاته. او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ژوند ته هغه مشکل ترین وخت او ساعت و او و کفارو ته یو طلایي چانس و چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو هم د دغه طلایي موقع او فرصې څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستي او ټنبلي ونه کړه. غواړي چې د دغه وخت څخه اعظمي فایده واخلي، نو یې خپلې حملې ټوله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته متوجه کړې او په دې امید دی چې دی علیه الصلاة وسلام د بین یوسي. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی او مشرک دی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ډبره وویشتی او ډبره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مخ وموښته. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کېږي، او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د 2 جوړه غاښو په مابین کې دی.
او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاندې شونډه زخمی سوه. په دغه وخت کې عبدالله ابن شهاب الزهري کافر و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وردمخه سو او پر تندي یې زخمی کړي، یا زموږ په اصطلاح سر مبارک یې ورمات کړي. د بله طرفه څخه یو بل حاسد او عنید د آسپور عبدالله ابن قمعه ملعون راغلی، توره یې پورته کړه، پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې واری وکړي. توره په ډېر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر اوږه وموښته. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوې زغرې یوه پر بله سربیره اغوستې وې، نو د تورې وارې د دغه زغرو په سبب د پرې کېدو تاثیر ونه کوي، ځکه توره پر اوسپنه وموښته، مګر واری ډېر قوي او شدید و. تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اوږې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړئ، دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم وهلی و چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوږه خوږېده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په توره په ډېر قوت او شدت سره پر سر وواهه او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې ورته ویل اقمعک الله، یعنی الله دې ذلیله که. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه دعا قبوله کړه. ابن قمعه چې د دغه جنګ څخه خپل کور ته ولاړی، نو بیا و خپلو پسو ته ورووتی. د ده پسونه چې د غره پر یوه لاش ګرځېده، دی هلته ورغلی، د پسو په مابین ورننوتی. د ده د پسو څخه یو ښکرور وزګړي پر راعلا کړه او ده یې په سر داسې وواهه چې د غره د لاشه څخه لاندې واچاوه. په ګیلېدو لاندې ولوېدی، ټوک ټوک او مردار سو. نو دغه ابن قمعه چې دوهم وار بیا په قوت سره په توره پر سر وواهه، د هغه خول چې د اوسپنې د زنځیرانو څخه جوړ سوی و او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر سر و، د یوه زنځیر دوې حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په سر ننوتلې. پر دغه سربیره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولاړ دی، سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تورې دوه ډېر سخت او شدید وارونه وسوه، خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم کې طاقت سته او مقاومت کوي. ورونو، تاسې به نن ورځ د کفارو و ځینو کارو او خبرو ته په تعجب کې یاست چې دوی ولې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغسې ناوړه خبرې کوي. خدا د تعجب وړ او د تعجب ځای نه دی. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ژوند ته وګورئ چې د دعوت د اولې ورځې څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوونکي نور سره څه کول او څه کړي دي. خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالبه کړی او غالبه کوي. د سپو غپا و اسمان ته نه رسیږي، یا وایي د سپې په خوله دریاب نه مرداریږي. په صحیح حدیث کې راغلی دي کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک غاښ مات سو او په سر کې زخمی سو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب سي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کوي او غاښ یې ورمات کوي، حال دا چې دغه نبی و الله ته دعوتوي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورت آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. الله عز وجل په دغسې دردونکي حالت کې خپل رسول صلی الله علیه و وسلم ته فرمایي تا لره په امورو کې هیڅ اختیار نسته، بلکې الله جل جلاله د هر شي اختیاردار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړي، یا به دوی ته عذاب ورکړي، او بېشکه چې دوی ظالمان دي. ورونو، په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم شرع ورته وکړي، مګر د الله جل جلاله دا اراده وه چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي.
او د خپل رسول د ښو اخلاقو یوه ډېره لوړه او شانداره نمونه قائمه کړي او ټوله دنیا ته دا ورښکاره کړي چې ټول بشریت دې د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر ده علیه الصلاة وسلام ظلم او تجاوز کوي او دی صلی الله علیه و وسلم و هغو ته یوه شرح هم. محترمو ورونو، څرنګه چې فتاق پای ته ورسېده نو زموږ پاته بحث به په راتلونکې پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.